د پاکستان تازه تور وای د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې زموږ پاکستانی کارګر چې یاد هیواد ته د کار د پاره ورتلل نیولي دي. دا چې آیا رښتیا هم د افغانستان اسلامي امارت یاد پاکستانی کارګر چې افغانستان ته د کار لپاره راتلل نیولي دي کنه؟ بشپړ حال یې را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستانی چارواکي وای د افغانستان اسلامي امارت یو شمیر پاکستانی کارګر نیولي دي. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو یو شمیر پاکستانی کارګر چې افغانستان ته د کار لپاره تللي و نیولي دي. پاکستانی چارواکو نه دی ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت ولې دا کسان نیولي، خو یادونه یې کړې چې پاکستانی کارګر هره ورځ بې ویزې د افغانستان لور ته د کار لپاره تلل. د کارګرو خپلوانو هم رسنیو ته ویلي چې دغو کسانو هره ورځ په پاکستانی پاسپورټ تګ راتګ کاوه او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وه کړې، خو اوس د افغانستان اسلامي امارت پاسپورټونه ورڅخه ګرځولي او دوی یې نیولي دي. د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان په وروستیو کې په سپین بولدک کې د ځایي اوسیدونکو بې ویزې تګ راتګ منع کړی او د دوی دا اقدام د کرښې دواړو خواو د زرګونو کسانو له اعتراضونو سره مخامخ سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو خبر هم ورکړی. پاکستانی چارواکي وایي له دې هیواده د بې اسناده افغان کډوالو له ایستلو وروسته سمدستي د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارټونه ورکړل سوي دي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، پاکستانی چارواکي وایي له دې پروسې سمدستي وروسته له دې هیواده د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکړل سوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي تېره ورځ په کراچي کې په یوې خبري کنفرانس کې وویل موږ د کډوالو د ساتلو ټیکه نه ده اخیستې. افغان چارواکي باید د خپلو خلکو مسؤلیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت تیاري دې ونیسي. موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیلوو چې دلته ثبت او راجستر دي. د پاکستان د دغو کړنو په اړه د افغانستان اسلامي امارت سخت خواشینی دی او د پاکستان دغه وروستۍ پریکړې ظالمانه او د وحشت یې ډکې بللې دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.